بسم الله الرحمن الرحیم. زه بختیار شګیوال یم، تاسې ته ښه راغلاست وایم. هیله ده چې ټول به روغ جوړ یئ. راځو نن په موبایل کې په داسې یو طریقه باندې کار کوو که زموږ د موبایل بیټري چارج کم کړی وي او چارجر نه وي، مثلا یا برق نه وي، یا مثلا د سولري سیستم برق نه وي، یا د بل برق نه وي، نو موږ څنګه کولی شو چې د خپلې د موبایل دغه بیټرۍ دا په یو کلیک باندې 100% ته په همدې موبایل باندې ورسوو، خو د ضرورت په وخت کې، هر وخت کې نه، چې دا موږ 100% څنګه کولی شو. د دې لپاره به چې تاسو راشئ، اول به تاسو د موبایل دغه سیټنګز ته راشئ. د دې لپاره کوم اپلیکیشن ته ضرورت نشته دی چې موږ د پلی سټور نه یا د کومې بلې لارې نه کوم اپلیکیشن پیدا کړو او هغه ځان ته را ډاونلوډ کړو او راولو. د دې لپاره به تاسو راشئ لاندې په دې ځای کې چې دی تاسو ته چاته دې ځای کې اباوټ لیکلی، اوس ما سره دې ځای کې سیستم لیکل شوی دی. نو زه چې په دې سیستم باندې کلیک کوم، په دې سیستم کې چې دی موږ سره د دې ځای نه دغه لیست راغی او دا ډیول پر اپشن چې دی دا به تاسو په دې کې راولئ، خو تاسو سره به دا ډیول پر اپشن نه وي. د دې د راوستلو دپاره به تاسو راشئ، د دې موبایل په اباوټ باندې به کلیک کوئ او د هغې نه وروسته به تاسو راشئ دلته چې دی د دې ځای نه چې دی تاسو به راشئ په دې بیلډ نمبر باندې به یو څو ځلې به داسې کلیک کوئ، 4 ځلې 5 ځلې به دا تاسو په دې باندې کلیک کوئ چې تاسو سره دلته دا ډیول پر اپشن چې دی د دې ځای نه موږ سره دا ډیول پر اپشن چې شي آن شي او راشي. چې کله تاسو په دې باندې کلیک کوئ، د دې د کلیک نه وروسته به تاسو بیا راشئ دلته لاندې په دې ځای کې چې دی دا ډیمو موډ چې دی دا به موږ چیک کړو، دا به موږ په دې به کلیک وکړو. د کلیک نه وروسته چې دی تاسو به انیبل ډیمو موډ باندې به کلیک کوئ او د هغې نه وروسته چې دی شو ډیمو موډ په دې باندې چې تاسو اوس کله دا آن کوئ، نو اوس زموږ د موبایل چارج چې دی دا 80% دی. نو دا چې زه اوس کله کلیک کوم نو دا اوس 100% ته ورسېدو، نو 100% شو زموږ د موبایل دا بیټري. خو د ضرورت په وخت کې که تاسو کوم ځای کې مثلا ضرورت وي، ایمرجنسي وي، تاسو یو چاته زنګ وهئ او موبایل کې مو چارج نه وي، تاسو کولی شئ چې د دې لارې استفاده وکړئ، خو یو ځلې داسې نه، یو ځلې مطلب دا نه دی چې مثلا دا یو ځل چې کله مثلا په 3 ورځو 4 ورځو کې مثلا چې کله پکې چارج نه وي، داسې وخت کې تاسو خپله استفاده د دې نه کولی شئ. او که کله تاسو دا بېرته کلیک کوئ نو زموږ چې دی دا موبایل ماقه چارج چې 80% دی او په ماقه 80% کې چې دی دا پاتې شو. نو دغه یوه طریقه وه چې تاسو سره مې شریکه کړه. هیله چې دا طریقه تاسو زده کوئ. زموږ د یوټیوب چینل تاسې ځان سره سبسکرایب کوئ. د الله په امان ښه وخت ولرئ.